اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو، که څه هم د وطن او د قام لپاره زموږ د دې سیمې د ډیرو ملي اتلانو دلته تاریخ د هغو ژوند را برسېره کول تر هر څه ډیر اولین او لومړیتوب لري. که څه هم نن یو دوه ورځې وړاندې پس به د خان شهید بابا چې د پښتونخوا وطن د افغان خاورې یو ستر ملي اتل دی، د هغه به پر 2 دسمبر باندې د شهادت 40 تلین مانځل کیږي. نو په دې لړ کې موږ ملګرو دا هڅه کړې ده او کوو د خان شهید د خپل ځاني ژوند چې څومره اړخونه دی لري، د څو غنو اړخیزو څښتن دی، غواړو چې پر هغه باندې موږ په لنډو پیراګرافونو کې یا په کلیپونو کې د هغه ژوند د هغه هر اړخ روښانه کو، را څرګنده کو، برسېره کو. که څه هم خان شهید بابا عبدالصمد خان اڅکزی د هغه د کورني ژوند یا هغه د کوم د ونې په هکله باندې موږ څو خبرې داسې راوړو، لکه چې هغه په پښتون افغان کې د ابدالي ټبر، په ابدالي کې د سدوزي، په سدوزي کې د بارکزي، په بارکزي کې د اڅکزي، په اڅکزي کې د گجن، په گجن کې د جلیزي، د جلیزي کې بیا حمیدزی، په حمیدزي کې د برخوردار د کالو، بیا په برخوردار په کاله کې د بوستان، د بوستان په کاله کې بیا د عنایت الله خان نوسی و، د سلطان محمد خان نوسی و، د عنایت الله خان کړوسی و، د نور محمد خان اڅکزي زوی و. نو د خان شهید بابا یو بل ورور عبدالسلام خان اڅکزی چې هغه مشر و، او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د پلار دوم زوی و. په کال 1909 په 9 جولای په قلعه عبدالله خان ولسوالۍ او ګلستان تحصیل کښې، د بوستان مینه کښې د عنایت الله کاریز کې د نور محمد خان په کور کې زیږېدلی و. د خان شهید بابا بیا خپل یوه او لومړی ښځه چې وه له هغه څخه یوه لور او 2 زامن وو، او تر ټولو مشره چې وه هغه د لور وه، ولی عهد بیګم وه، چې کال 2-3 مخکې هغه هم ارواح دې شاد وي د دې نړۍ څخه لاړه. او بل د مشر ورور چې وو هغه ډاکټر احمد خان وو، بیا دا بل گورنر محمد خان اڅکزی وو. بیا د مور د کور ودانه مړه سوه. نو د بل واده وکړلو، دا هم د دوی د عبدالکریم خان نمیدلو اڅکزی وو، د هغه لوڼه وې، د ته په نکاح وې. بیا دومه لور هم هغه دته ورکړله چې له هغې څخه بیا زموږ د وطن د قام ملي سالار محمود خان اڅکزی او ډاکټر حمید خان بچیان دي. راځو د خان شهید د ژوند ټولو اړخونو ته پام را اړوو چې هغه په وړوکوالي کې د کم څښتن خاوند و، او هغه کورنی اړخ څه و، د هغه تاریخي اړخ څه و، محلي یا ټولنیز سماجي اړخ یې څه و، د زده کړیال یعنی د لوستونکي په وخت کې، د لوستو په وخت کې، د ښوونځي په وختو کې د ژوند اړخ، بیا سیاسي اړخ، صحافتي اړخ، علمي ادبي اړخ، تجارتي اړخ، د زنداني ژوند اړخ، آزاد ژوند اړخ، ګوندي سازماني اړخ، د استازیتوب په حیث د قام دا اړخ، کلتوري هڅوبي اړخ، باوري رواداري اړخ، انساني بشري اړخ، ذاتي ځاني اړخ، د بشري حقوقو اړخ، مذهبي اړخ، فکري اړخ، بین الاقوامي اړخ، سفري اړخ، جمهوري اړخ، د وطن د مینې اړخ، ملي اړخ یعنی قام ملت سره د هغه د بې ساري او بې کچې مینې او
په عمل کې د ژوند راوستلو او هغو ته د خدمت اړخ، او په آخر کې به زه دا درته وایم چې د ښځو د حقوقو اړخ چې دی دا د خان شهید د ژوند ډیر اړخونه دي. موږ به تاسو ته ورو ورو یو یو اړخ بیا را برسېره کوو، که څه هم ضرورت فلحاله موږ ته د په ژوند کې د دریو اړخونو ډیر زیات دی، لکه یو سیاسي اړخ او بل علمي ادبي اړخ او دریم چې دی صحافتي اړخ. په دې کې د خان شهید له ژوند سره د نورو خلکو ژوند هم د نورو قامونو ژوند هم تړلی دی، ځکه موږ دا را ایستل غواړو، نور به بیا کوو، خو د خان شهید پر سیاسي علمي او صحافتي اړخ باندې به موږ تاسو ته لنډ کلیپونه جوړوو.